الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جهد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته، وسيد الخلائق والبشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. زما محترمو مشرانو کشرانو، پتیر جمعہ د والدینو د خدمت او والدینو سره د حسن سلوک او د والدینو سره رویه د ادب د دې متعلق خبرې شوې وي. نن په هغه موضوع باندې لږ مخکې زو او د والدینو حقوق مر سره بیانو چې الله جل شانه او د الله رسول مونږ ته څه حکم راکړي د والدینو متعلق، او آیا مونږ د الله جل شانه او د الله د رسول دغه حکم هر سړی په څومره درجه کې منلو والا دی او بیا په عمل کولو والا دی. معاشره کې که انسان په وجود کې راځي او زه ته وجود کې راغلی یو، نو دا ټولو نه اول د الله مهرباني ده او بیا دغه راتلو ذریعہ والدین دي. هر کله چې معاشره ملک ملت قوم جوړیږي د افرادو نه جوړیږي او افراد الله جل شانه هغه د والدینو په ذریعہ دنیا ته راولي.
نو ټولنا زیات نزدېکت او زیات نزدېواله هغه د انسان د خپل والدینو سره ځکه انسان پیدا کیږي د والدینو په ذریعہ او بیا ټولو نړومبنه پرورش د مور په غېږه کې کیږي ټولو نه اولنې د ګرځېدو چل وته پلار خي پرورش پلار کوي حتی کې چې دا دومره سټیج له ورسیږي چې دا نوجوان خپل ګټه وټه شروع نو د دې وجنا الله جل شانه په قران کې د خپل وحدانیت د حکم نفس دویم حکم هغه دا اخیده چې د خپل والدینو سره نیک سلوک کوي الله قران کې فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك تاسو رب حکم کړی دی ألا تعبدوا إلا إياه چتاسو یکی تنها دا اللہ جل شانو عبادت کوي اللہ سره په ذات کی سوک شریک مگر زوي کتاسو دا اللہ جل شانو قولی عبادت کوي شرک مکوي کفعلی عبادت کوي شرک مکوي ما اللہ سره په ذات کی شریک ګرځوي ما اللہ سره په صفاتو کې سوک شریک ګرځوي ځکه الله ټولو نه زیات چې په کوم عمل خپکیږي هغه شرک دی د شرک نه زیات د الله په نسبت باندې مبغوث ترین عمل بل نشته ځکه الله سره ته په ذات کې شریک پیدا کې او غیرتی سړی چې هغه شریک برداشت کوي زتا سونه تاسو کوم ستاسو کاروبار دی تاله چوول چې الک فلان کی سړی داوا کړی د چې زه د پارټنر يم شراکت داریم طالب غصه په درځي او کنه بدرځي یو انسان لا چې ورزي په یا تا یو شی جوړ کړي دی یا ستا گاډي دی بل سړی داوو کې چالک د گاډي کې ور سره شریک نو دی ور سره جنگ کوي دزلم تیاری دغه رنګ الله جل شانه فرمایي چې ګوره ما سره ذات او صفاتو کې څوک مشرکا وا چې ته الله جل شانه سره په دغه خدای کې نور شریکان هم شته یا دا اللہ جل شانہ اولاد شتا یہ بیبیان شتا اللہ فرمائی دا سے مکا ہر عمل او ہر گناہ اللہ فرمائی دا آغی مغفرت بزوکم لیکن دا مشرک سڑی دا شرک بخن ازنو آنکہ دنیا کے توبہ باسی دا صدق دلنا اللہ فرمائی چھ دا 50 اتیا کالا پا شرک باندے ولد آفی قلم راکا گم او دزرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دویم حکم اللہ بیانی وبالوالدین احسانا او تاسو مور او پلار سره خسلوک کوي احسان معنا صدا د احسان معنا دا دا چې په مور او پلار سره د غصې انداز کې رویه مکو مور او پلار ته سپور او ستغه موایا مور او پلار مخه ته سترګې مر وباسه د مور او پلار مخه ته خپلې دغه اوږي چې دي دا داسې مواها دې ته احسان وي بلکې د مور او پلار مخه ته بالکل سترګې ټیټي او اوږي زوړندې ساته بیا الله فرمای اما یبلغن عندك الكبر احدهما کچرته ورسیږي په دغه مور او پلار دوانو کې یو دا ولې الله فرمایلی دي مفسرین فرمای وی دا زکه وی خزه چې ده دا سړی د سړی په نسبت باندې زر بوډه کیږي خزه سکیږي د سړی په نسبت زر بوډه کیږي زوف په راضی نو د دې وجه نه الله فرمای اما یبلغن عندك الكبر احدهما کچرته مور دی بوډای شوا پلار دی ځوان دی نو بیا خیر د مور خدمت کوا
کچرتا دوانا پیوزے باندی بوډاګان شو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما یا دوانا داس سټیج کی دی چې دوانا حالت د ضعف ته ورسېدل فلا تقل لهما اف دا د بوډا توب دغه عمل او دغه وخت داسې وخت ده دغه ټیم کې بوډا سړی خبرم ناوري او که خبره کوي نو یو خبره دوه درې ځله کوي بیماریم پیراشي دماغي توازن برابر نه کله ټیک کله خراب نو الله فرمایي چې کله دغه سټیج لستا والدین به ورسي او دی یو خبره داسې وکړي چې پتا بده ولګي نو الله فرمایي فلا تقل لهما اف نو اردو کې ویل کېږي هو ها اپنے والدین کو ہو ہا بھی نہ کہو پختو کې ولا سوي دا باندې کې پلا مورلا عربی کې سوي اوف د دې نه تعبیر مفسرین په اردو کې په هو او ها سره کړي ها باندې کې ولا پختو کې سوي دا باندې وي الله فرمای فلا تقل لهما اوف دا ادب په دایره کې به ها جی دا ادب دی او پختو کې اول دا به ادبی ده الله فرمای دغه بم نه وي او موږ څه سوال بعض بدبخت خو مور پلا کنزل کوي کنه کوي ول بعض د اغه نم لوی بدبخت امور پلا باندې گزار کوي الته الله یو وینا کوي مسلمان بلغه الله یو وینا کوي بندگان نور کوي الله فرمای چې مور او پلار ته او ته دا بنوي تاسو انجی سوي جی دا به نو کدا دی اول نو الله فرمای بیا به تراشه وبالوالدین احسانا د حکم لاندې او کنه هغه خبره نه کړو تا په سترګې رو باسلی نو د قران دغه حکم لاندې ته نه راځي نو بیا ته ځان له والدینو تابعدار او خدمتگار نشوي الله فرمای فلا تقل لهما اف تاسو مور او پلار تا پاغه وخت کې چې هغه کله داسې خبره وکي چې پتا بدو لګینو اف کلمه بم نه وي ولا تنهرهما او نه داسې خبره چې هغه وکي چې تا ته په غوسه درشنو الله فرمای ولا تنهرهما نورتی بهمنا غوسه بم پنه کې اوسنه اولاد په والدینو لسوي ته پس پوي زړه زمانہ کې پروت 50 کال الله فرمای ولا تنهرهما خپل مور او بلار بغور رټینا کپتا ډیرم بدو لګیدا بس بالکل بزان غلې کې او مفسرین دام لیکلي دي چې ځان بداسه خلې کې چې استاد دغه خفګان احساس هم ګور مور بلار ته ونشي دا غم په زړه تیرې دغه برداشت ماده کدنن ځان کې پیدا کا سبب دغه مرحله له تر ورسې دغه سټیج لا بیا بستا اولاد ستا برداشت کوي کنن تا د خپل والدینو برداشت نه کا سبا ستا اولاد ستانه برداشت کوي دا دنیا د تلکل ایام نداولها بین الناس الله فرمای هم دغه ورځې د زې په خلکو اړو مراړو پرون تا پلار سره سکړو نن به بچی تا سره کوي پرون تا مور سره سکړو نن بتا سره کیږي پرون تا پلار نافرمانی کړي ونن به بچستا نافرمانی کوي الله فرمای دا دنیا د مکافات عمل ده چې سدي کړي دی بتا سره دنیا کې کیږي آخرت کې خو بنور معاملې دنیا کې چې څه کې دل دي اب زتا سره دنیا کې کوم نو د دې وجنا په دې وجم د والدینو خدمت کوه چې سبا ستا ور مستقبل خي سبب ته بوډای نو چې ستا اولاد بیا ستا خدمت دا الله رضا خیر دې بعد کې وساته پیشو خدای د پاره مګن نیسی نو موږ به خدای د پاره د والدینو خدمت سو نو د دې وجنا د والدینو خدمت خو اول کې د الله د رضا د پاره